زابل کې د احصایې ریاست 7 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د زابل د احصایې او معلوماتو ریاست خبر ورکړی دی چې په تیرو 2 میاشتو کې نږدې 7 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د 2 مرکزونو له لارې 50,000 ټنو ته برېښنایي او کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي چې له همدې درکه 7 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. د مسؤلینو په خبره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره نورو ولسوالیو کې هم د مرکزونو پرانیستلو پلان لري. بدخشان کې د ترافیکي پیښې له امله 18 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بدخشان ولایت ځایي چارواکو خبر ورکړی دی چې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ناوخته د کوهستان ولسوالۍ اړونده په ګلوخک کلي کې شوې ده. سرچینو ویلي دي پیښه هغه مهال وسوه چې یو لنډکوزر موټر له سړکه واوښت او چپه سو. د سرچینو د معلومات له مخې په مړو شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پیښې ټپیان د کوهستان ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وړل شوي دي چې په زخمیانو د 4 تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هیواد کې ترافیکي پیښې د پام وړ زیاتې شوي دي چې لامل یې تر ډیره د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼل شوې ده. طبیعي پیښو د رسېدو د ملي ادارې مسؤلین وایي چې په کونړ ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د زیانمنو شوو کورنیو سره نغدي مرستې کړي دي. د ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې کونړ کې د سیلابونو له امله د هر مړه شوي کس کورنۍ ته 100,000 افغانۍ ویشلې دي. د سکوهني فدراسیون وایي چې راتلونکې میاشت په افغانستان کې د روزونکو سیمینار جوړیږي. د مسؤلینو په خبره دغه سیمینار به د اګست میاشتې په 12 نیټه پیل او تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي. د سکوهني د نړیوال فدراسیون لخوا په دغه جوړ شوي سیمینار کې به د افغانستان څخه د سکوهني روزونکي برخه واخلي. روسیه او اوکراین بندیان تبادله کړي دي. روسیه او اوکراین تایید کړی ده چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب یې د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي و چې د 190 بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر لوري د یو بل 15 بندیان آزاد کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم دغه بندیانو تبادله تایید کړې ده او په دې برخه کې د متحده عربي اماراتو د هڅو څخه مننه کړې ده.